شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. ګرانو مینوالو، زه محمد عبید خان او پروګرام دی کامي مرکه. د مختلفو پوهانو نه او د ادیبانو نه اورو چې ادب د ژوند عکاس دی. که د ژوند مختلفو شعبو باندې یو تبصره ایون د هغه د دغې علاقې یا د یو قام یا د یو ملک د هغې که تاریخ هم صحیح لوستلی شي نو بیا هم ادب ته به موږ رجوع کوو صحیح چې کوم ولې چې دا ادب په دربارونو کې او په د حکومتونو په ایوانونو کې نه مرتب کیږي، بلکې دا داسې خلک چې هغه خلک له خدای پاک ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي، دا د قام سترګې دا لارښودان. نن زموږ دا سیمه ډېرو بدو پیښو سره مخ ده. پښتنې خاورې باندې زما په خیال چې اور بللی. پښتون قام سره د ډېرو وسایلو، سره د ډېرو هیومن ریسورسز، د نیچرل ریسورسز، هغې د ترقۍ په لار کې مخ په شا روان دي، په شا باندې روان دي، په پرمختګونه نه کېږي، په شا روان دي. ولې روان دي؟ دا حالات ولې دونه دغه شو خراب شو؟ په دې کې اوس زمونږ چې کوم دې ځای کې ادیبان دي، شاعران دي، هغې دې ته په کم نظر ګوري؟ او ظاهره خبره ده چې کوم دا حالات دي که موږ وګورو چې په پښتنو کې څومره تحریکونه شروع شوي یا شوي دي، نو په دغې کې دغې لیکوالو دغې شاعرانو ډېره لویه برخه ایښې ده. که د ازادۍ تحریکونه وو، که نور داسې مختلف، که د خدای خدمتګارو تحریک وو، که د پیر روښان بابا د روشنایټ مومنټ وو، او که بیا نور هم داسې قامي تحریکونه، نو په دې کې د لیکوالو خپلې برخې وي. اوس هم دلته کې په دې خاوره باندې د یو تحریک ضرورت شته یا روان دی. په دې باندې به د خپلو پوهانو نه پوهه کوو، خو بهرحال د دغې لیکوالو، د دغې ادیبانو، د دغې شاعرانو د دې څه ذمهوارۍ دي او هغوی په کم نظر باندې ته ګوري، او د دغې حالاتو نه به موږ څنګه روزو قام ته زموږ چې کوم ولس دی هغې خلکو ته به دا زموږ لارښودان لارې ښیي. زموږ نننۍ کامي مرکه هم په دغې موضوع باندې ده. موږ سره به مختلف مشران زموږ پوهان په مختلفو نشستونو کې به موږ سره خپلې رایې موږ ته ږدي، او د هغې انپوټ هغه ډېر ضروري دی، هغه به موږ د هغې نه اخلو، تاسو ته به یې در رسوو. د پروګرام په لومبي نشست کې موږ سره دوه ډېر ښه ادیبان او ډېر زیات پوه خلک د ادب ستنې موږ سره دي. د پښتو ادب ډېر لوی نومونه دي. بالکل لومبی موږ سره حیات روغاني صاحب ناست دی، د چارسدې سره تعلق لرونکی دی، د اشنغر دی، او ډېر ښه لیکوال دی، شاعر هم دی، نقاد هم دی، او ډېر ښه محقق هم دی. او ورسره زمونږ د پښتونخوا فخر، او زه ورته اکثر بابای پښتو وایم، زمونږ فخر دی، محقق دی، لیکوال دی، شاعر دی، ادیب دی، او د پښتنو چې کوم څومره د دې ستونزې دي په دې باندې ډېر زیات ژور نظر لري. زموږ مشر ورته د مینې نه بابا وایو، موږ سره نورالامین یوسفزی صاحب ناست دی. د کشر نه شروع، روغاني صاحب، پښتانه که په لر کې دي او که په بر کې دي، هغوی ډېرو زیاتو ستونزو سره، ډېرو زیاتو مسلو سره مخامخ دي. د ټولو خلکو ته بالکل مخامخ ته، تاسو ته هم بالکل په یې باندې ستاسو نظر دی. لیکوال، شاعران، ادیبان یا ادب څه نظر ګوري په دې حالاتو ته؟ وایي چې دا ولې دي، او دې باندې د ادب کې لکه د دې حالاتو را برسېره کولو باندې خلک په دې باندې پوهیول چې دا ولې دي، داسې په دې کې ادب څومره کردار ادا کوي، پښتو ادب؟ داسې ده چې استاد محترم ناست دی، دوی تصحیح کولی شي دې خبرې. مونږ په دې لفظونو کې، د اصطلاحاتو کې، په دې د تعریفونو کې دننه څه کرښې راښکلي دي، او دا کرښې دا یو فطري څیز دی. د دوو څیزونو تعریف پېژنګلو د هغوی په منځ کې یوه پوله جوړوي چې دا څیز دا دی. د ادب چې کومې دوه نظریې دي، د ژوند دپاره او ادب د ادب دپاره، بلکې موږ په خپله باندې چې کوم یو دغه کړی نو هغه دا دی چې ادب د ژوند دپاره د قامي طبقاتي شعور سره
اوس زما خپل چې کوم یو سیز دی زه ماته څوک وایي ته په کوم طرف ولاړې د دې کرښې د ادب سره ولاړې او که نه د ژوند سره ولاړې نو زه ورته یم چې د دې ژوند سره ودرېدل هم د ادب سره ودرېدل دي دا کوم چې دا جمالیاتي ذوق دی دا کوم سندره ده دا کوم د زلفو قصه ده دا کوم د دیدن ارمان دی دا هم زموږ د ژوند یو حصه ده زموږ د ادب د ژوند دپاره دا د نتیجه خیز کولو دپاره یو د دې ادب د دې ابلاغ د دې د نتیجه خیز کولو یو شعوري کوشش دی چې دا د نتیجه خیز شي زه په دې سیزونو کې نه پروزم د هموست او هماز اوس کې ادب د ژوند دپاره او ادب ده زه یو ساده غوندې کې خبره کوم مونږ په دې بل ورځ بحث چېرته شروع شوی و چې وایي چا ویل چې ادب کل دی چا ویل چې مذهب کل دی چا ویل سیاست کل دی نو ما ورته ویل چې دا ټول کل دي خپل خپل ځای په خپل خپل ځای دا ټول کل دي مسله صرف داسې ده چې کله په دې دنیا کې موږ وینو تهذیب ډېر لوی سفر کړی دی انساني تهذیب ډېر لرې تللی دی د ناتراشلي کاڼي نه اټمه پورې لاړ نو په دې مادي او غیر مادي پرمختګ کې دا هم زده کړل چې کله یو مسله راشي شخصي نو د هغوی تطبیق هغوی کوي اطلاق یې کوي په ټول قوم باندې چې د دې مسلې سره زه په اشتغر کې پېښ یم نو تاسو ورسره صوابۍ کې پېښېدی شئ دا د سوات یو ملګري ته مخې ته راتلی شي دا په وزیرستان کې راتلی شي دا د دنیا په کوم ګوټ کې هم د دې امکانات پیدا شوي دي ځکه چې ما ته راغلل زما تجربه وشوله اوس دا تجرباتي حصه او ما قبل تجرباتي حصه او دغه ټرمینالوجیز کې مونږ نه پروزو لنډې خبرې له راځو او زموږ ډېره ښه تجربه شوې ده د هندوستان اوسنۍ خبره ده بل ورځنۍ په هندوستان کې د اندرا په دې زمانه کې دغه وخت کې د دې سیکانو د خالستان یو سیز شروع شو هغې باندې لیټیسټ فلم چې کوم ما بل ورځ هغه لږ ته وویل خو هغه ډېر صفا نه و نو ما نه شو کتلی نو ما ورته وویل چې دا ما ته صفا پیدا کړه د هغوم قوم راپاڅېد ټول قوم راپاڅېد ګوره پنډت ودرېده هندوستان کې مولا ودرېده سیک ودرېده چې کوم مذهبي مشر هغه په خپل منبر د پاسه ودرېد سیاستدان هغه په خپل دریځ ودرېد ستاسو په شان کې کوم کوربه چې و د پروګرامونو هغه په خپل ځای باندې ودرېد د فلمونو داسې ستوري د لوبو داسې لوبغاړي چې هغه د نړیوال سوی هغه پېژندګلو لرله هغه خلک هغوی راوستل هغه استعمال کړل داسې غیر سرکاري او سرکاري ادارو هغه خلک سپورټ کړل هغوی له مرستې وکړل دي هغوی راوړل چې هغوی خپل پیغامونه ورکړل د دهشتګردۍ د دغه جنګ خلاف نن د دنیا د ټولو نه تود بارډر د واګې هغه یخ پروت دی خو د هغې وجه دا ده چې هغه دواړه خلک په دې باندې قایل شوي دي چې مونږ دا ټول اختلافات به یې وړښت ږدو ټول اختلافات به یې وړښت ږدو دا مسلې چې کومې دا به په وړو کولو باندې وړې کېږي چې مونږ د دې کوشش وکړو ځکه چې مونږ کوم هغه د ذهني یو خبره ده د وجودیانو چې یاره زه تاسو زما مخامخ ناستئ دا زه وایم تاسو ناستئ که ما نه ویل چې تاسو نه یې ناست تاسو نه یې یو مسله دا په دغه یو سره دلته کې زما که منبر دی که زما دغلته په ټي وي پروګرامونو کې ما داسې انکاران ولیدل چې هغه دومره هوا ورکوي د دې خبرونو دا پروګرامونه چې کوي ټاک شوز چې کوي هغه دومره هوا ورکوي هغه خو په خپل مبالغه کوي مبالغه راوړي هغه مبالغه خو لکه هغه هم خیر دی لکه چا خبره چې موږ فرض کو چې چلو وسم جون لکه د جبرې تیرو چې لکه فرض کا اسم مساوي ده نو موږ به فرض کو چې دغه مضر نه دي مضر زما د پښتو سره دا شول چې زما سندره متشدده شو جنې د ماکو کا سترګې دې راواړوه بیبا ونده وکړه لکه هغه سندرې زمونږ د دې چې دا کورونه مرونه غورځول هغه نه زمونږ هغه جمالیاتي ذوق کې هم هلته ګزارونه شروع کړل لکه زه به اوس د حسن دغه کوم دا د خپل وخت سره بدلېږي د سترګو نه غشي راورېدل هم شوي دي هغه ټکنالوژي سره د مادي دغه سره هغه هم بدل شوي شاعر د سمت تعین کولی شي د ښودلی شي په ادب کې په سندره کې په یو فقاهیه مضمون کې په یو ډرامه کې پای کې دا حیثیت او دا استطاعت شته چې هغه بدل کړي دا سوچ هغه دغه طرف نه دا خلک راواړي هغوی ته د تصویر هغه یو رنګ وښیي کوم رنګ چې هغوی ته پته لګي چې
په دې لاره باندې تلو سره زمونږ دا مسلې زمونږ دا فساد زمونږ چې دا کوم مسلې دي مونږ ته چې دا مونږ تقسیم شوي یو دا مونږ ځپلې شوي یو دا دې سره ختمېدی شي ادب په دې کې ډېر ښه کردار ادا کولی شي یو مسله ده او هغه مسله دا ده چې منظم نه دی منظم داسې نه دی چې زه مونږ څه وخت مخکې استاد محترم ته پته ده د یو کال مخکې مونږ د پښتانه مترقي لیکوال په نوم باندې یو اواز روجت کړو هغې کې مونږ یو سیمې ته لاړلو هغه سیمې کې یو ورځ نه مونږ درې څلور پېرې لاړلو هلته کې خلکو سره مشرانو ډېر ښه مشرانو هغوی سره مونږ کېناستو نو هغوی هغه خبرې جرګه مرګار څه وشول بیا هغوی مونږ سره داسې ورځ کېښوده مثلا چې نن شپږیشتم تاریخ د اتوار په ورځ باندې به پلانکي حجرې ته راځو هلته کې به خبره کوو صحیح هغه چې په هغه ورځ باندې 2 بجې هغوی هغه غونډه ایښې وه جرګه ایښې وه او داسې 10 بجو کې ما د میسج راغی د دغه مشرانو چې موږ ورسره ورځ د مخکې دا پرېکړه کړې وه چې دا تنظیم سازي به کوو داسې داسې هلې ځلې به کوو د هغوی د طرف د میسج راغی هغوی چېرته کې پخوا په 1 2 کې د دې کسانې په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړو چې موږ د هغې تجدیدینو او تنظیمینو کې تاسو ته بلنه درکړو نو ملګري ټول پاتې شول خو زه لاړم زما لږ دلته کې ښکرم دي نو هغه نو هغه زه هلته کې لاړم نو زه ورته ودرېدم نو ما ورته وویل چې الله تبارک وتعالی په خپل رحمت تباه برباد کا په دې 45 کاله کې تا ته نه یادېدل 46 کاله کې دا تجدیدینو نکاحینو کې لکه اوس بله ورځ ما تا سره یو میاشت مونږ راللو په دې غریبۍ کې دومره لرې وخت ویستل په دا چا دپاره ډېر لویې مسلې مونږ چپلاسیان خلک یو مونږ ته د وخت ویستلو سره دا کرایه هم ګرانې خو مونږ هغه هم وباسو ولاړو نو منظم خلک راغونډول یو اواز راغونډول زه که ډېره 20 منډې وامه که نه زه د محترم استاد بغیر هېڅ هم نه یم د هغې وجه دا ده چې دی په سټیج باندې ودرېږي او دی کومه خبره کوي که نه د هغې په شا باندې یو خو د دوی د علم تجربه ده بل د دوی هغه مطالعه ده بل د دوی د خلکو سره د هغه ډایرکشن دغه په خپل ځای یو پوښتنه ضروري ګڼم چې کوم تاسو یو کوشش روان کړی دی زما خیال دی چې اوس بلکل هغه پوره شوی هم دی چې کوم تاسو تاریخ لیکئ د بابړې نه تر باچا خان پوهنتونه پورې لږ غوندې هغې حوالې سره مو وایي ځکه چې موږ وایو چې ادب په دې ټایم کې په دې خپلو چې کوم روان دي چې کوم دا چاپېرچل دی په دې کې ادب څه کردار لوبوي څومره ویښ دی زما ادیب او زما لیکوال لږ غوندې د هغې حوالې سره چې ولې مو لیکل دا کتاب زمونږ مسله د قومي حافظې ده او داسې په نه ده چې داسې واقعیتي غوندې کې څیز دی یا حادثاتي څه خبره ده دا باقاعده مخکې نه انجینیرډ شوي خبر دی انجینیرډ شوي طریقه ده دی چې قوم به اجتماعي طور زه په دې لاره باندې ورچوم زه یو وړه غوندې کې خبره کوم د بلې ورځ د 20 مارچ دا د پښتنو دپاره د لیاقت باغ د حوالې سره ډېره توره ورځ وه که بالفرض په دغه ورځ باندې داسې شوی وی چې ولي خان دا خبره کړې وې د هغه وخت د یو لیډر په حیثیت باندې چې مونږ محفوظ نه یو په دې ملک کې او مونږ سره داسې واقع وشوله نو زه یم چې د یو اویایم چې کوم هغه واقع شوی وه داسې یو سیز طرف ته دا سیز تلی شو دا ملک تلی شو یو ډېر اړي ګړي طرف ته او جګړې طرف ته او فساد طرف ته هغوی هغه خبره ونه کړله ده هغوی د هغه کوم دغه سیاسي خبرې دي زه وایم چې دا قومي کومه حافظه چې د تاریخي دا مونږ د واقعیت هیرو زمونږ واقعیت لږ وخت پاتې شي بیا مونږ هغه هیر شي مونږ د هغې پس منظر هغه منظر او د هغې زموږ په راتلونکي باندې اثرات هغه مونږ بیا هیر کړو ما کوشش دا وکړو د پاکستان په ریاست کې په لومړي ځل باندې د 1948 چې کومه واقع وه چې هغوی دې له هر څه نوم ورکړی دی هغې ما ته یو 2 دستاویزات تاریخي هغه اسلام آباد مرکز کې هم شته پېښور کې هم شته هغه په څه کتابونو کې هم ثبت دي پراته دي محفوظ دي د بابړې پس منظر چې کوم و هغې کې یو خبره د باچا خان د ازادۍ وه نو باچا خان چې کله دوی کوهاټ ته دی تلو نه جو کاکا ورسره دوی 3 کسانو او دوی یې ونیول په لاره باندې نو د دوی سره چې کوم د دوی نه هغه سامان راټول شو جیل ته چې دوی د نه کولو مجسټریټ دوی ته هغه 3 کاله سزا ورکوله نو دوی سره ټولې 3 روپۍ وې خو چې کله په هغوی باندې چارجز ولګېدل نو هغه ده چې دوی یو ځای کې 1 لک دي یو ځای کې 3 لک روپۍ دي چې دا دوی وړلې فقیرې پیله د پاکستان د ریاست خلاف دا اوس دا مخې ته راوړل پکار دي چې
تاریخ څه وایي، پروپاګنډا څه وایي، او د هغې بیا اثرات څه شوي دي. هغه د دغې تسلسل مونږ ګورو، نن هم ګورو، صرف د باچا خان پوهنتون پورې نه، د باچا خان پوهنتون نه پس په کوټه کې چې کومه په وکیلانو پیښه شوې وه، کومه چې دلته کې په مردان کې شوې وه، دا یو اجتماعي قتل عام په ریاست کې را روان دی او ریاست د دې څیزونو ذمہوار دی. او مونږ دا خبره کوو ډېر په جار باندې چې باید د چا د دغه زه په دې کې دا پړه مونږ په کتاب کې دا کوشش کړی، مونږ دا پړه داسې نه راولو چې ګنې یاره دا یو خاص اداره هغه د پولیو څاڅکي ورکوي، هغه د مردم شمارۍ کې وي، هغه په باقاعده یو سیمنټ فیکټري چلی، بینک چلی، خو د دفاع په حوالې باندې زه غیر محفوظ یم، په دې ملک کې زه غیر محفوظ یم. نو مونږ کوشش کړی دی چې دغه نقطه راولو، هغه په تاریخي چې کومې حوالې وي د بابړې نه تر باچا خان پوهنتون پورې، نو چې مونږ هغه مخې ته کیدو، د هغې تاریخي روایتونه او تاریخي شهادتونه هم کیدو مخې ته. یو وخت به داسې راشي، لږ لږ به وي، خو یو وخت به داسې راشي چې ډېر خلک به کیني، په هغې باندې به سوچ وکړي، هغه سوچ چې کله د وکړو نو دی به بدل شي. زمونږ بنیادي خبره هم دغه ده چې مونږ سوچ ورکړو. د ممتاز الله یو شعر دی، هغه شعر ماته حافظه، زما شعري حافظه کمزوره ده، خو هغې مفهوم دا دی چې د جوابونو خلک پرېږده چې دوی به جوابونه وغږېږي. ممتازه ته ورته سوال مخې ته کېده، نو سوالونه ډېر زیات ضروري دي. موږ چې څه سوالونه روچت شي، او دا د ادب ذمواري ده چې هغه راواخلي او هغه مخې ته سوالونه کېږدي چې خلک سوچ وکړي. ټیک مشر غاړې ته به ځو. نورالامین صاحب کشر هم ډېر په تحمل باندې واورېده، او یقینا چې زمونږ داسې لیکوال دی چې موږ پرې فخر کوو، او په ډېر په خپل هم ذکر وکړو، خو موږ مکمل د هغې بالکل موږ ګوایان یو چې یقینا چې دوی څه کوي، کومې ستړې کوي، کومه منډه ترړه وایي، نو موږ دوی ته بیخي نن ټول موږ دوی ته سلام پیش کوو د دې چې کوم کردار دی په دې معاشره کې. نورالامین صاحب تاسو هم ستړې کوئ، ګرځئ، د نور ملکونو ته ځئ، د پښتو پیغام وړئ، د ملک دننه تقریبا ټولو ځایونو ته تللی، څه وایي دا حالات د نورو قامونو تاسو سټډي کوئ، نو موږ د بدو پیښو سره یو، نو په دې کې زموږ د ادب څومره کردار ادا کولی شي، ښه کردار، او څه روان دي، او په دې کې ادیبان شاعران څومره ویښ دي، تاسو نظر ډېر ضروري دی. عابد جان لومبی خو د فارسی یو متل دی وایي چې بزرگی به علم است نه که به عمر است، او توانگری به دل است نه که به مال است. نو دی که زمانه په عمر کشر دی، خو په علم زمانه زیات توانا دی، روغانه، او دا زمونږ ډېر پوه ملګری دی، ډېر ویښ بیدار. څومره پورې چې دا خبره اول د ده د خبرې له لږ راځم بیا ستا، چې کم کام خپل تاریخ هیر کړي، نو د ده قامي حافظه ختمه شي. نو دی لیونی، د کوم سړي چې حافظه ختمه شي هغه ته لیونی وي. نو چې کوم کار ده محسوس کړی دی، په کوم شکل کې محسوس کړی، ځکه چې موږ سره دلته کې زمونږ دا مغولي نریټیو اوس هم روانه ده، او زمونږ چې کوم دی نو هیروګان موږ ته ویلن کوي، او ویلنز راته هیروز کوي. نو دا ضروري ده چې د پاکستان په سطح هم او دلته د پښتون په کچه هم چې کوم جنون خلک دی، پوهه خلک دی، پاکستان په سطح هم شته، د ډاکټر مبارک علي دی غوندې، داسې په ادیبانو کې د احمد ندیم قاسمي غوندې چې هغوی په دې خبرو پوهېږي، او هغوی دا خبرې کړي دي، چا کړي دي، څوک یې کوي. نو یو خو دا د خبره. دویم دی چې د ادب برای ادب، او د ادب برای ژوند، یا لټریچر پر د سیک اپ لټریچر، لټریچر پر د سیک اپ لایف خبره وکړه. نو هغه خلکو ته زه هم څوک چې وایي چې ادب برای ادب، نو اوبه برای اوبه نی، اوبه د څکو دپاره وي، ادب برای ادب اړوي نه. خو ادب یو هغه وي چې قوم په مخ کې بوځي، هغې کې مدد کوي، تفریح هم ورکوي، او قوم په مخ کې بوځي، یو هغه چې قوم په شا بوځي. دوه قسمه ادب وي، او په ښه او بد هم وي، لکه معیاري لحاظ سره د اوچتې سطحې، د اعلی سطحې وي، او د پرېوتې سطحې وي. څومره پورې چې د ادب تعلق دی، دا چونکه یو علمي موضوع هم ده، او سماجي هم ده، او سیاسي هم ده زموږ د کام دپاره. څومره پورې چې د ادب او د آرټ تعلق دی، نو د هندوستان یو ډېر لوی پوهان دی، هغه خپل ابیتي کې د ژوند کیسې کې دا لیکلي دي چې قامونه چې کوم دی، نو ادیبان او دانشوران مخکې بوځي، تهذیبونه تلونکي راتلونکي سیاستدانان نه. فیض احمد فیض په خپل کتاب میزان کې وایي چې ساهو ادب چې کوم دی،
ترقی پسند یا ساهو ادب دا تهذیب په مخ کې بوزي او چې کوم داسې ادب وي چې هغه روجت پسند ادب وي نو هغه ټولنه په شا بوزي. دغه خبره مونږه ایلیا اهانبرګ یو هغه د پوهان هغه وایي چې دا ضروري نه چې یو ادیب یا شاعر د راتلونکو زرو کالو دپاره ولیکي، هغه د یوې لمحې دپاره ولیکي، خو چې په دغه لمحه کې د قوم تقدیر بدلیږي او دی پکې خپله برخه واچي. ډېر ښه. نو ادب چې کوم دی دا داسې ده که نه چې ادیب ګوره یو زمانه داسې وه چې یو سړي وي چې دا نقل دی، بیا بل سړی وي چې نه دا تخیل دی، نو بیا بل سړی وي چې نه دا تخیل نه پس راغی داسې چې دا خو د زړو خلکو نقل دی خو دې سره د عقل استعمال هم کېږي. خو داسې یو وخت راغی چې کله انسان ساینسي دور ته داخل شو نو آرنلډ ووایي چې دا خو تنقید حیات دی، دا د ژوند تنقید دی. او دغه ووایي ټالسټای چې دا صرف تنقید نه دی، دا ابلاغ هم دی چې ته خلکو ته خپله خبره ورسولی شي. دا بیا چې کله دغه راغلل دانته دی او دا خلک او انقلاب فرانس دنیا کې راغی نو د ادب نریټیو بدله شو. نو ادب چې دی په هغه باندې نوي سر نه سوچ شروع کړي انسانانو. زما خیال دی چې دا ادب چې کوم دی نو دا نیچر نه دی، دا کائنات دا ډېر زیات ښایسته دی، خو د دې په دې ښایست چې دی دا اوده دی، په دې کې رنګ زمونږ تخیل اچوي، زمونږ امیجینیشن. نو دا ژوند که پروډکشن دی نو دا آرټ ری پروډکشن دی. دا مونږ خپل ځان ته دن نه بوزو، خپل روح ته دا واقعات حادثات دا ښایستونه نو دې سره موږ خپل امیجینیشن شامل کړو. چې کله دغه ځای نه دا واپس راوځي نو دا ادیب او شاعر که یو پله دا ډېر په ښایسته انداز کې وایي نو د ده خبره د خلکو کې چینج او بدلون ډېر ځکه راولي چې د روح د ټارګټ وي، د احساسات د ټارګټ وي، د احساس نه راوتي. خو دا شاعر او ادیب چې دا یو انسان وي نو دی د ټولنې یو باخبره او پوه انسان وي نو دی د ژوند ته په یو نظر ګوري، نو چې په کم نظر ګوري دا د هغه د نه راوځي. لکه خوشحال بابا وایي که نه چې د خوشحال خټک له عشقه گفتگو شي چې په لوښي کې څه وي هغه ترې توش شي. نو چې کوم ساهو ادیب او شاعر وي نو هغه به یو لاس په د هغه د کام په نبض وي او یو به د وخت په نبض وي. څنګه چې پروفیسر کیپ وایي که نه زمونږ کامي صوفیان، تاسو د صوفیانو خبره وکړه، د پښتون ادب او د پښتو ادب خو دا وتیره او دا طریقه پاتې شوې ده چې پښتون شاعر ادیب د پیرروخان نه تر خوشحال خان پورې، ټیک ته چې خوشحال بابا سموده د خپل خانداني سیستم د وجې د دشمن غیږ کې کېناسته، خو ډېر زر چې دی نو چونکې شاعر و نو ډېر زر راغی اورنګزیب موږ ته خپل جینیس واپس کړه د خپل ظلم په وجه. نو داسې چې تاسو راوالی که هغه د امیر کروړ خبره ده که د پیرروخان او د یو صوفي دا وایي، مرزا خان انصاري دا وایي چې قامونه په جهان کې تار په تار دي، فقیرانو په خپل ذات کې دي پیرلي او د مسکین د زمانې سره سیال نشته چې کړه د تلې وړاندې دي تللي. نو چې د یو قوم صوفیان داسې وي چې هغه قوم کې جنگ جوړیږي راشي پیر صاحب ارشاد شعر سرخ نه او داسې د احمد شاه نوم لاس ونیسي چې ما دی تاسو یې به وینو تاریخ لیکل غواړئ. نو زمونږ شاعر، زمونږ ادیب، زمونږ صوفي هم د خپل کام کردار ادا کړی. د پښتو ادب یا دا خاص د پیسویزم د نه دی کړی چېرې زمونږ شاعر او ادیب نن هم دا چې کوم بحراني دور دی د دې تاسو به حیران شئ چې تر تیرو 15-20 کالو نه مخکې په د دې 40 کالو چې کومه کیسه ده چې کوم جنگ روان دی په دنیا کې هم یو جنگ دی په یو شکل کې او زمونږ لی بیا دا ګرم جنگ په شکل کې. نو زمونږ شاعر او ادیب د 13 کاله مخکې مزمتي شاعري کوله او اوس هغه مزاحمتي شاعري کوي. یاره زمونږ باسین یوسفزی په یو سرکاري اداره کې ناست دی او تاسو احتجاج نظم راوچت کوي. تاسو د پښتون شاعر او ادیب د 13 کالو شاعري راوچته کوي نو سعید به درته وایي چې په دنیا کې په ګرجه کې د دنیا فیصلې وشوې، په جومات کې د ایمان پر رڼا جنگ دی. نو عبدالحمید زاهد غوندې یو ګرین شاعر به درته وایي چې ما د روانې پیړۍ هره پاڼه واړوله چېرته د خان جنگ دی چېرته د ملا جنگ دی. زمونږ شاعر او ادیب چې دی هغه ته دا پته ده چې زمونږ دومره ښایسته او سپېڅلی دین چې هغه د امن، د مینې، د انسان دوستۍ علامت دی. زمونږ نبی چې هغه د محمد رسول الله چې دی نو هغه ته چې کله خدای پاک وایي چې دا قوم چې دی دوی باندې د خود ته غر راغورځوم نو هغه ته دا زما قوم دی، خدای پاک ته څوک دا نه وایي.
ورته وایي چې خوښه دی څه کوې ورسره او چې دومره غوسه چې پڼې د وینو ډکې او ورته وایي نه دا زما قوم دی خیر دی بچي به مسلمانان شي یعنې د هغوی بچي به مسلمانان شي نو دا هغه دین چې هغه د امن او د مینې علامت دی هغه په دلته په یو بل شکل کې ښولی شي نو د شاعر او ادیب باقاعده څنګه چې پیر روښان هم د مذهبي شاونیسټو د مذهب په یو غلط شکل کې استعمال هغه یې راونیول او وی چې تا خو لکه دوی ځان له یو مذهب جوړ کړی دی نو دک شان زموږ شاعر او ادیب نن هم د خپل کام ټول ستونزې ټول ایشوز ورته معلوم دي هغه باقاعده په ګوته کوي تاسو درویش دوراني او نظم دی هغه راواخلئ هغه یو جینۍ چې خپل کام ته وایي چې تاسو یو ول مال رالی تاسو وایي چې په کام باندې څوک راغلی دي نو وایي ما ته وایي چې دا پلار ستا زموږ په کار دی نو هغه مړ شه شهید شه نو بیا تاسو وایي چې زما خاوند تاسو وایي چې ستا په نس باندې د هغه نښه شته خیر دی ستا دا خاوند زموږ په کار دی ځکه چې زموږ په کام باندې چې کم خلک راغلو نو اوس چې موږ سره څوک ودرېدلي نو اوس هغه یې نه وځي نو اوس موږ ته بیا ضرورت دی نو وایي چې په هغه نظم کې وایي چې لکه تاسو زما د سر تاج ومبوته نو ما ته وایي چې ستا په خېټه د هغه نښه شته ستا بچې نو وایي چې اوس رالی ما ته وایي چې دا بچې هم زموږ په کار دی نو ما ته وایي چې دا به ودرېږي کله دا نظم نو بیا د نظم په دویمه حصه کې وایي چې څنګه به ودرېږي چې پښتون له څنګه کېدل پکار دي زما خیال دی چې زمونږ شاعر زمونږ ادیب تاسو ساګوان ناول راواخلئ د طاهر افریدي دا ټوله دنیا د داسې په لاس کې ایښې ده چې دا دنیا کې دا جی ایډ څه کوي دا بیا څنګه دلالان پیدا کړي دي هغه څنګه ساګوان پیدا کړی دی او هغه ساګوان بیا څنګه سپي ساتلی دي او بیا چې دی نو د خلکو نه د هغه د سپو دشمني څنګه وباسي او خلک پیسې وکوي څنګه تاسو د صوفي طاهر بخاري افسانه راواخلئ چې بیون چې یو قوم یو بل قوم باندې د بره نه نظر ساتي نو د هغوی خپې او د هغوی پوزې لاسونه د لرګي ولګوي بیا هغوی چې دغه ترې نه لرې کړي ولا نور نه جوړوي نو هغوی بیا بې خپو بې لاسونو بې پوزې ګرځي زما خیال دی چې زمونږ شاعر او ادیب زمونږ سیاستمدار خپل لار بدل کړی دی سیاست چونکې د منډهی ښکار شوی دی زه دا نه وم چې ټول شاعران ادیبان دغه خبرې محسوسوي خو زمونږ اکثریت شاعران ادیبان چې دي نو هغوی باقاعده هغه لاس هغه ټوپک پیژني هغه خلک پیژني چې د کام بلدار په دې خبره هم پوهېږي چې زما دا کام چې د کم ټرانزیشنل پیریډ نه تېرېږي د بحراني دور نه بیا دا چې د ده باره کې چې خلک د ده چې کوم دشمنان دي هغوی د ده باره کې څنګه منصوبې کوي باقاعده زموږ په افسانو کې زموږ په ناولونو کې خو د دې المیه دا نه ده چې زموږ شاعر او ادیب چې دی نو هغه قوم او ژوند مخکې نه بوځي المیه دا ده چې د پښتو د ادب لوستونکی نشته چې زمونږ باندې څوک دا خبره کوي چې پښتون شاعر ما ته یو هغه ورځ یو ډېر ترقي پسند ملګري په ټلیفون باندې ووایي چې یاره تاسو وایي چې دی نو د اجمل خټک بابا او د غني خان او د دې خلکو په شان د کام ته وی رښتیا ولې نه وایي نو ما ورته موږ دروغ کله ویلي دي نو وی کم دی رښتیا نو ما ورته تا ته مې زما د تېرو 20 کالو چې کوم شاعران مخې ته راغلي دي ما ورته نومونه واخیستل ما دي کې د یو شعر ووایه نو ما ته ونه راځي نو ما چې ته لولې نه پښتو ادب نو تا ته به څنګه پته لګي ته روغانې لولې نه تا باسین لولې نه ته چې کوم دی نو زما افسانه لولې نه هسې ما پېژنې چې زما ته وایي چې ته ډېر ښه افسانه نګار یې زما د یو افسانه نه ده لوست نو چونکې زمونږ د نصاب ژبه نه ده پښتو زمونږ د کتاب ژبه نه ده پښتو نو زمونږ شاعر او ادیب چې دی د غر سر ته تللی دی او زمونږ لوستونکی د غر په ویښ کې دی د ادبي لوستې په حواله باندې نو کله چې په داسې سټیج باندې راشي نو دا یو د سټیټ ذمواري د ریاست دویم دا ده چې کوم د ولس خپل هم ذمواري ده د ولس هم خو د نقاد بیا دا ذمواري جوړېږي چې هغه کله ساینسي دوره شروع شي لکه دا اوس چې څنګه ده او تهذیبي بحران نو خلک ادب ډسون کی خلک وایي د شاعرۍ ضرورت نشته د ادب ضرورت نشته دا خو د ساینس دور دی داسې وي که نه نو په داسې حال کې دغه نه د آرټ نه ساوځي او دا د قومونو مرګ روحاني دا د نقاد دا د میډیا دا د الکترونیک میډیا دا ټولو ذمواري ده چې قوم ته دا ووایي چې روحاني طور سره ځان مه وژنه تاکې هم جذبي دي ته هم دردونه لرې ته هم خوشحالۍ لرې ستا دا شاعر او ادیب خو ستا غمونه او ستا دردونه او ستا خوشحالۍ او ستا خواهشونه او ستا ادرشونه ریپروډیوس کوي نو دا چې تر څو پورې ته انسان نو تا ته به د آرټ ضرورت وي ته په روحاني توګه باندې ځان مه وژنه د دې قدرونو منځ کې چې کوم ټسلي د دې نه هم د نقاد ذمواري ده چونکې ما اوس تا خبره مخکې یو ځل یو پروګرام کې وکړه چې موږ سره پروفیشنل نقاد نشته لیکلی لوستلی نقاد موږ نو د دې وجې نه زموږ دغلته مخلا ده زموږ چونکې د ریاست او د سیاست کردار هم هغه نه ده چې کم پکار دی
ریاست له چې کوم رول ادا کول پکار دي ګنې چې ټول په یو پیچ باندې شي لکه څنګه چې د هندستان یو حواله دی ورکړه دلته کې خلک ټول په یو پیچ نه دی یو پیچ باندې پکار دي دلته او هغې وجه دا ده چې دلته اوس هم ګوره یو شی ورکړه شوی دی نیشنل ایکشن پلان چونکې د سیاست او د ادب که روح دی نو سیاست وجود دی که نه نو یو نیشنل ایکشن پلان کې یو خو زموږ سټیک هولډر هغې کې یو نه دي په هغه موضوع بیا ایشوز خو څوک اډرس کوي نه ستا ایشو چې دی نو انتها پسندي ده او ترهګري خو پرابلم دی نو ایشو به کوم ځای ده لکه مثلا ته د ملیریا ټیکې وهې دا ته پرابلم حل کې خو که ته وایې چې د ماشو سرچینې مرکز کوم ځای دی نو دا ایشو ده دلته کې مسله داره چې خلک یریږي دلته کې خلک ساهو دین هم نشي پیش کولی لکه صحیح فکر هم نشي پیش کولی زما خیال صرف شاعر او ادیب چونکې د هغه انداز انډایرکټ وي نو هغه خلک هغه کولی شي هغه چونکې لکه د خطیب په شان یا دغه په شان ډایرکټ خبره نه کوي هغه په شاعرۍ کې کوي هغه په استعارو کې کوي په کنایو کې کوي په تشبیهاتو کې کوي هغه څنګه چې ډاکټر اسرار وایي که نه یو خان وایي یو غریب ته چې دی نو زیړې کولې بدې ردې ورته کولې نو هغه وایي شپېلی یې غږوله نو چې هغه لړ خان نو یا غریب ته بل کس وي چې ګوره تا شپېلی یې غږول هغه درته زیړې کولې بدې ردې نو هغه ورته یې مه ورته په دې شپېلی کې د هغه نه هم ناکاره کولې نو شاعر او ادیب سره خو شپېلی شته هغه پکې کولی شي او چې نه کوي نو دا شاعر او ادیب اړو دی نه دا خو د قوم ځکه چې د سره یو طاقت دی ګوره که دا د تخیل دی که دا امیجینیشن دی که دا خلکو له مزه ورکوي خوند ورکوي دا روحاني بدلون راولي د دې مطلب دا دی چې دا افلاطون ته ځکه یارېده نو دا وی چې دا سړی ګوره ډېر خطرناک دی که نه نو دقه شی لکه دغه روپۍ ده چې ته پې سکول جوړې او دقه روپۍ ده چې سکول رانونکي لی ورکوي نو دا بیا د ادب استعمال باندې راځي خبره څنګه چې د تنقید په استعمال راځي چې تنقید څنګه استعمالول پکار دي ضرورت خو د تنقید شته که نه چې زه ځان ته ګورم نو تنقید کوم نو ځکه جامع اچوم که نه نو دغه شان د ادب چې دی چونکې دا یو توان دی نو پکار داره چې دا مونږه د خدای او د رسول د وینا مطابق دا مونږه خیر الناس من ينفع الناس کو حضور صلی الله علیه وسلم وایي که نه چې خیر الناس من ينفع الناس په انسانانو کې غوره انسان هغه دی چې هغه خلکو ته خیر رسوي او زه اکثر د ملګرو ته وایم چې پښتون قام کې من حیث القوم سیرت نه دی اچولی شوی مذهب پکې اچولی شوی دی خو د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت پکې نشته یعنی هغه مینه هغه انسان دوستی هغه زغم هغه برداشت نو چې هغه پکې نشته نو د کې تشدد پیدا کیږي په ډېر اسانه لکه د مذهب په نوم د ډېر غلط استعمالیدی شي ځکه چې دا عشق رسول چې دی نو دا په شیطان کې هم نو هغه چې دی څه وخت ووایي چې زه لکه خدای پاک ته وي چې رسول ته سجده نه کوله آدم ته نو زه دا ګڼم چې پښتون قام ته په خپلو مدرسو کې په سکولونو کې د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت ښودل پکار دي د هغه مینه د هغه زغم چې هغه څنګه برداشت کړی دی هغه څنګه د خپل دشمن خیال یې څنګه ساتلی دی بیا چې کله ګوره کم سخت قدمونه چې هغه اغوستي دي نو هغه چې د محمد رسول الله په حیث ورته خدای پاک حکم کړی دی ګنې د محمد بن عبدالله په حیث هغه اړو چا نه بدل نه دی اغوستی نو دا دې خبره باندې سوچ پکار دی زمونږ شاعر او ادیب زمونږ پوهان زمونږ سټیک هولډر له چې مونږه د قوم ته نو د ګوره زه اخري خبره دا کوم چې مونږ سره په مادي شکل کې د سیرت 2 صورتونه په تاریخ کې یو حضرت باچا خان رحمت الله علیه او یو حاجی صاحب ترنګزئی رحمت الله علیه زمونږ په نصاب کې هغه نشته د ازادۍ د پاره هغه جنگ کو د عدم تشدد مولانا فضل محمود مخبین دی مطلب دار چې هغه دغه په ویژن باندې ایکسپټ کړو بالکل او هغه په دې ای پویدل او که شیخ الهند هغه ته وی چې ته زمونږ نماینده نو زه دا غنم چې مونږ له دغه کردارونه بیا مونږ له ریویزټ کول پکار دی ریسرچ دای باندې پکار دی تاریخونه بیا مونږ سره بلا پرسپشن جوړ کړي دي خلکو او پرسپشن قومونه تباہ کوي پرسپشن ذات باندې چې توس لکه دا پرسپشن تا ته څوک جوړ کی چې ته کور کې ناستې ټوپک یا تماچه در څخه یو په ورسو کرا دن نشي او تا ته رشاته نه څوک چغه کی چې الغل او ته په تیاره کې پاغه ډازو کې دا تحقیق نه کوي چې غل دې کنه او چې لړ شي نو هغه یک یوزو یي هغه دې پزړه وشتي پرسپشن قومونه تباہ کوي چې مس گایډ کیږي ایکچوال حقیقي تاریخونه د تحقیق پرانا کې هغه راستل
دا هم د محققینو ذمہواري ده د ادیبانو شاعرانو ذمہواري ده. ټیک ده بالکل زمونږ لیکوال زمونږ ادیب زمونږ چې کوم پوهان دي هغوی چې کوم دي هغوی بالکل ویښ دي او هغوی چې کوم زمونږ رایټرز دي هغوی ویښ دي. موږ سره اوسئ نور هم میلمانه هغوی موږ تاسو سره مخامخ کوو. موږ سره اوسئ.